کراچۍ نه رالم پښتو مې وکړه زه د کراچۍ نه رالم دا نور خو نارینه مې زامن دي چې ملګری ټیوزي دی پولیس دی او بالکل ते मलगर ट्यूजडे का टेलीफोन आता हूँ पुलिस के माते लामी क्या बात है मैंने बोला बेटा मैं अभी आ जाऊंगी गाड़ी में बैठ के तुम गाड़ी नहीं भेजो हाँ तुम गाड़ी नहीं भेजो हम खुद आ जाएंगे रेहान जेब शहीद के पास पहुंच जाऊंगी ملګرو یو خبر در سره شیر کوم زیات تر خلک وای ریحان زیب برور مبارک زیب مسلم لیگ نون طرف ته روان دي څوک وایي پاکستان تحریک انصاف نه هغه خفه شوی دی څوک وایي پاکستان پیپلز پارټۍ طرف ته روان دی د دې کم حقیقت هغه څرنګه دی او د هغې کم پیغام چې راغلی دی د دې په حق باندې څه ویلي دي نو نن در سره دا واورئ دا چل شوی دی پرون یو سوشل ورکر هغه تلی و د مبارک زیب نه یو انټرویو اخیستی و په کم کې چې ورته ویل چې آیا ته چې کوم الیکشن وګټو پاکستان تحریک انصاف وایي ته د ځان سره نه پرېښودي تا له ټیکټ نه درکاو او اوس هم هغه وایي چې کم شیر افضل مروت خبره چې وه هغه یې ورته وکړه چې هغه وایي که دې چېرته سیټونه وم ګټل نو موږ سره بیا هم ځای نشته نو د دې په هکله باندې مبارک زیب وله دا جواب ورکړو چې ما چې کوم سیټونه وګټل دا 2 سیټه دا ما هغه د شیر افضل مروت له نه دي ګټلي ما بیرسټر ګوهر له نه دي ګټلي وایي زه به ځمه اډیاله جیل ته او هلته به عمران خان ته دا 2 سیټونه هغه ګفټ کومه او هغې له به ایز ا ګفټ ورکومه دا خبره چې کله وکړی شو نو په سوشل میډیا چې کوم دی هغه ټولو خلکو هغه پته ولګېده او لکه خلکو مختلف قسمه دا خبرې به کولې چې آیا مبارک زیب دې پارټۍ ته روان دی او مسلم لیگ طرف ته روان دی او دا یې پکې هم ویل مبارک زیب چې بیا د عمران خان خوښه ده چې ما ته وایي چې آیا د قومي سیټ هغه پرېږده او که نه د صوبایي سیټ پرېږده په دې باندې به بیا هغه خبره کوي بل طرف ته تاسو سره دا شریک کم که کم سیټ هغه پرېښودو نو د یو ذرایع مطابق د ریحان زیب د تره زوی چې دی هغه به بیا هغه بل سیټ ته ودرېږي دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاوو الله حافظ